سلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته د جنرال خوشحال سعادت په هکله باندې یو مهم خبر درکړم چې هغه څو ورځې مخکې چې څارنوالۍ ته معرفي شوی و د ډاکټر اشرف غني په امر باندې د افغانستان دولت هم دغه خبر خپور کړ چې ولې موږ خوشحال سعادت دغه څارنوالۍ ته معرفي کړ. نو ټول نه مخکې به زه تاسو ته وایم که تاسو هم خوشحال سعادت سره مینه لرئ نو دغه ویډیو در سره حتما لایک کړئ او لاندې په کمنټ کې خپله یوه رایه د خوشحال سعادت لپاره ولیکئ. زه به تاسو ته وایم چې هغه څو ورځې مخکې د افغانستان دولت له خوا نه یعنې د اشرف غني له خوا نه دغه امر شوی و چې خوشحال سعادت باید څارنوالۍ ته معرفي وسي. یعنې دوی دغه خبر ورکړی و چې خوشحال سعادت چې کوم د په غیر قانوني ډول باندې دوه الماني خلک یعنې پردي دغه اروپایي خلک یې د افغانستان ایرپورټ ته یعنې افغانستان ته یې را داخل کړي ول چې دوی سره ویزې هم نه ولې. نو دغه غیر قانوني کار یې کړی ده. د دغه په وجه باندې دوی بیا خوشحال سعادت څارنوالۍ ته معرفي کړی. خو بل خواته زه به تاسو ته وایم چې خوشحال سعادت چې موږ ټول ورنه خبر یو افغانستان کې دغسې خلک ډېر زیات کم دي چې افغانستان لپاره خدمت وکړي، افغانستان جوړ کړي. او بل خواته خوشحال سعادت واحد هغه کسانو کې داسې غواړي افغانستان ته خدمت وکړي، په خپله وظیفه کې ډېر کلک ده او خپله وظیفه ډېر زړه نه ایماندارۍ سره یې کوي. زه به تاسو ته وایم چې افغانستان کې دغه څومره بندونه هم چې نوي نوي جوړوي د دغې ساتنه هم په خوشحال سعادت په غاړه باندې اخیستلې ده، یعنې دی ساتنه کوي. او بل خواته دغسې زیاتره وکیلان دي په افغانستان کې غله دي چې خپل جبونه ډکولو لپاره دغسې نفر مخه نیسي چې د دوی غلاوې چیرته معلومې نسي. نو خوشحال سعادت واحد دغسې نفر ده چې د افغانستان ولس لپاره کار کوي، د افغانستان خلکو لپاره کار کوي. د ده مین مقصد همدغه ده چې افغانستان پرمختګ وکړي او د خوشحال سعادت راتګ سره افغانستان ډېر زیات پرمختګ هم کړی. تاسو وګورئ د افغانستان فوجیانو ته د افغانستان دغه سپیشل کمانډیان چې ورته ویلل کېږي دغو ته هم خوشحال سعادت روزنه کوي. او بل خواته مختلف بندونه چې کوم دي د هغې ساتنه هم کوي. ډېرې زیاتې وظیفې ول په غاړه دي او پوره ایماندارۍ سره کړې دي. او خوشحال سعادت افغانستان ډېر زیات دغه فوج دی. تاسو وګورئ څومره ماشاءالله ډېر ښه فوج دی افغانستان ده. خو دا بدقسمتي دغه ده چې افغانستان کې جنګونه ډېر زیات دي. نو دغه افغانستان کې هغه کس چلیږي چې زورواکي په زور باندې یا غلي یا شرابخور یا زنکبازي دغسې خلک خوشحال سعادت ته یعنې د دغه مخه نیسي چې دی د موږ ته چېرته خراب نه کړي، یعنې موږ ته د موږ غلاوې معلومې نه سي او موږ خلکو ته رسوا نه کړي. دغه کیس شک نشته چې خوشحال سعادت رښتینی د افغانستان یو وتل ده، د افغانستان باندې زړه درد کوي، د افغانستان خلکو باندې زړه درد کوي. تاسو د دې په هکله باندې څه نظر لرئ لاندې په کمنټ کې ولیکئ.